السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه واحد یوسفزی. دا یو مولا نظم دی. مونږ دواړه د خپل کتاب شاهکار نه سره دا شریکومه. هیله ده ستاسو ټولو خوښ شي. مونږ دواړه بې منزله مزل ستړي کړو جانانه، مونږ دواړه بې منزله مزل ستړي کړو جانانه. مونږ داسې مسافر یو چې خپل کور هم رانه ورک دی. مونږ دواړه لیوني یو، خو د دې خلکو په سوچ کې محفل کې د یارانو مو څوک نه پرېږدي جانانه، محفل کې د یارانو مو څوک نه پرېږدي جانانه. ته خپله د دې وخت د ظلم ژبر نه یارېږې، ته خپله د دې وخت د ظلم ژبر نه یارېږې. زه هم د دې لمبه لمبه حالاتو نه تېرېږم. ته هم مې په ښایست مامور اوس ته مخ نه چوړ دی، ته هم مې په ښایست مامور اوس ته مخ نه چوړ دی. زما هم له دې ستر جهانه ګوره زړګی موړ دی. یو ته چې اشنا ټول حسرتونه درنه تښتي، یو ته چې اشنا ټول حسرتونه درنه تښتي. یو زه یم چې د ټولو ارمانونو نه راتښتم. ته داسې ژبه وخوړې چې ځانم درنه هېر دی، ته داسې ژبه وخوړې چې ځانم درنه هېر دی. زه هم یخه خوړلی یم، ځان مې ستا په څېر دی. زه ستا هم اشنا د اوښکو اسویلو سره ژوندون دی، ستا هم اشنا د اوښکو اسویلو سره ژوندون دی. زما هم په ازغو او په تیرو شیشو کې یون دی. زما او ستا په دې جهان کې کله نه چلیږي. اوزګار دی چې بې قدره مېلمه دلته ټالېږي. ته ګوره چې موږ دواړه بې منزله مسافر یو، ته ګوره چې موږ دواړه بې منزله مسافر یو. له ځانه مرور یو، له جهانه مرور یو. د توجه مو نړۍ مننه.